کتونکو دا وخت زه د اورکزو ضلعي هډ کوارټر بابر ملي کې ولاړ یم چېرته چې پرون کومه حادثه شوې وه په هنګو کراپې کې په کوم کې چې د هنګو اورکزو د هون کوهاټ ډیویژن وتلی نامتو مشر ملک عزتګل اجي صاحب په حق رسېدلی و په شهادت رسېدلی و نن د هغوی په 11 بجې دلته بابر ملي کې جنازه وشوه په دغه جنازه کې ګڼ شمېر د اورکزو هنګو کوهاټ او داسې د پښتونخوا وطن نورو سیمو نه خلکو پکې برخه اخیستې وه په دغه جنازه کې سیاسي سماجي مذهبي او د ژوند هر اړخ سره تړلي خلکو ګډون درلودو د یادونې وړ دی په دغه جنازه کې اعلی چارواکي هم د حکومت راغلي وو او دوی ته عقیدت پرځونې وړاندې کړې دا به هم زه ووایم چې حاجي عزتګل صاحب په امن راوستو کې په کورم کې ځانګړی رول و نو په دې وجه هم ډېر خلک ورته راغلي دي د هغه دیدار کوي اخرانه دلته خلکو سره خبرې کوم قومي مشرانو سره خبرې کوم حکومتي چارواکو سره خبرې کوم دوی د حاجي عزتګل صاحب خدماتو ته په کوم نظر ګوري دا هر څه درته ښایم تر پای راسره عمل پاتې شي مسلوات عزتګل اجي ته جنت فردوس نصیب کړي چې کله پڅ نه د مور سره یعنی نو سپوس د شګيره تر 2020 نه واخله انا سوله نه واخله دا چې کوم ته تا ورغلره د امن خبره کړي ټول دنیا چې امن خوښو دا د شرارات بدنه ولا سړی نو افسرانو سره باندې سپوسه کوله قوم سره باندې سپوسه کوله چې کله کومونو سره چینسته نو تاسو له ور کوله چې خیر دې لګونه درستر کو او تاسو جذبات ما کو مو حکومت ته دغه مخلصین شته او ټول امن ولا خبره وکوله نو اوس مو دته رغلی جنازه ته خب اخلاص سره مو دې جنازه وکړه او دوام ورته وکړه خدای پاک دې د شهادت قبول کړي ولی صدا په ظلم سره مرشه دې باندې شاهد شنو نو بس دا اخیری خبره لري چې اوس مو مر نه خلاصې شتونه او دې ته خدای مرګ ورکړي او د امن پسند سره ټول دنیا کې امن خوښول مو سره په یو سټیټ باندې ګرځېدلی او دې کې مو چې سره غلطي نه لیدلې د شرارت خبره کړي د شاکامه کړي هیڅ څه د کامې کوته نو ډول نو مو به ته په سوال دا وکړو نو چې بس لکه څنګه چې سبیلو د عزتګل اجي د خلای شهادت قبول کړي دا قوم ملک ته پر ډېر ښکلی سړی و امن پسند سړی و دې کڅوره خبره کړې قوم د پره او پښتنو د پره چې کوم د تاندې لوړ دی نو د امن خوښ کړی دی او مو په دې باندې ډېر خفګان زیرون چې یاره د خدای شهادت نصیب کړي خو خیر مو څخه لمبر په لمبر باندې د کوم سپین ږیري دي د کوم د مو مشران دي دا مو څخه چې په دې باندې وړوکي نه ونه سات تر کاټا پورې دا مو ټول او ډېر خفه یم او بلکې بس مو نور څه کوی شوم نه خو د مغفرت والا د وګونې برتبره کوم او بل خبره داسې چې د مو دا قوم دی قوم چې یې ځنګل به مزاري بیا هم نه پاتې کېږي انشاءالله چې مو به خپله برخه چې کونځه پورې مو د کوم د قومي روایتي په هغه باندې به مو انشاءالله د خپله زندګي استعمالوو مرد مو ټولو شتورې خدای دې ته د شهادت والا مرګ نصیب کړه ښه سړی و ډېر زبردست سړی و یوړ نه سواد نه واخله کړکېنار پورې جرګې مرګې مې کولې د قوم خادم و خدمتګار و نو که چا سره څه لیندین شي یا چا ورباندې څه حق وي بچو طرف نه دا خبره ده چې مو طرف نه دا خبره ده چې معافي لاندې وشي خو بچو طرف نه دا خبره ده چې مو سره د رابطه وشي انشاءالله مو د خپل پلار هره نمونه قرضې ادا کولو ته تیار یو او زړه نه ورته بخښنه کوو سوال کوم ورته دا څه بس 2008 کې کوم سپینګیري کوم شملوره د شهیدان کو بس ډیرو کله کله مو ته خلف غور کې ځای علي خلو تاسو طالب خلو په توپاک والن راخلو دا تاسو خپل راوستل قسم دې کوم قوم راوستل نو ورګزیر واستل مور ووتون په 2008 کې په مې د مکا وکه 1500 ورځې مې ګمړي شین ورسره خبره روغ غار خوريږي د مو 1500 سپینګیري مشران شهیدان شوزه بکه د خلکو د جواب نیوم ما ته حکومت هم بیا لیارن راکول طالب خلاف زره وطن طالب خلاف اعلان وکړه جان اوس مو باندې ما طالب سره جان کی ما حکومت سره جان کی مور معاف کی مور ته د لمن نه سند جوړین سمور معاف کی
مو تانګ شوي کسان مو تانګ شوي مو د خویندو میندو نور د اوسېدنو ځای نشته مو حجرې ډاکې شو مو کورونه د کرې ډاک شو مو د مجرو کیمپ غني وخلو مو د خویندې میندې اوس چېرته روان کمپلین ته جوړ کړی دی مو د تیر شوي یتیمانو دپاره نور زکاتونه چا نه ټول کړو مو د اجي صاحب له انصاف چا نه وغواړو زه دغه ریکویسټ جرنیل صاحب ته کوم کمانډر صاحب ته کوم ډي سي صاحب ته کوم ډي پي او صاحب ته کوم طالب صاحب امیر صاحب ته کوم زما د مشر مرګ په کومې طریقې چې چا خو مړ که که نه چا خو شهید که اسمان نه ګلان روانه کړي د اسمان نه تندر روانه کړي دا خبرې نن د ډېرې مینې والا او ډېر د فریاد والا سوال والا درته کوم بیا بلې خبرې بلې جرګې کې زه به بیا نور څه یم که خدای پاک پاتې کمال یې انشاءالله بیا به زه نور څه یم چې کله ما ته خپل قاتل نه میلویږي د ما د شهید والا انصاف نه میلویږي ما دغه د موټرګلو سره زخمیانو ته انصاف نه میلویږي ما د خویندو میندو بېعزتي کېږي نو مو دینه مخکې خپل جدوجهد کړی دی بیا به هم کوم